د ملا برادر په اړه د ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو د میل ورځپاڼې تبصره. د برټانیا میل ورځپاڼې د ملا عبدالغني برادر په اړه د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې خپاره کړې دي. ورځپاڼه وایي ټرمپ ویلي کله چې ولسمشر و او د طالبانو له یوه مشر ملا عبدالغني برادر سره خبرې کولې، هغه ته یې خبرداری ورکړ چې یو مخ به یې له منځه یوسي او بیا به یې د نوموړي د کور عکس ورولېږه چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوی و. ټرمپ ملا برادر ته ویلي و چې افغانستان ونه نیسي او امریکایانو ته زیان پېښ نه کړي. د زیاته کړې ملا برادر ته چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال دی، وویل که دوی امریکایانو ته زیان واړوه نو داسې ګزار به ورکړي چې تر اوسه هیڅ هیواد نه وي ورکړی. ټرمپ دا څرګندونې له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي او ویلي دي وروسته یې ملا برادر ته د هغه د کور عکس ولېږه. بل لورته نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په تېرو 20 کالونو کې یې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره په یو ډول همکاري کړې، خو اوس په امریکا کې د موقتي ویزو وخت په پوره کېدو دی. د دې لیکنې په پایل کې راغلی دا اونۍ د کانګرس د ودانۍ مخ ته د دوه هیوادونو یعنې امریکا او افغانستان بیرغونه د اعتراض په توګه درول شوي وو. د دغو بیرغونو له څنګه د هغو افغانانو پلویان ولاړ وو چې د افغانستان د وروستیو 2 لسیزو د جګړې په لړ کې له امریکا سره د همکارۍ له کبله خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز زیاتوي ګڼ شمېر افغانان ترجمانان، موټر چلوونکي او نور تېر کال له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره هممهاله وایستل شول. د هغوی له منځه 82,000 د امریکا متحدو ایالتونو ته راوستل شول، خو له هغه وروسته د ډېرو برخلیک نه څرګند دی ځکه چې اوږدمهالې ویزې یا اقامتونه نه لري او ویزې په ختمېدو دي. د امریکا پخواني پوځیان او د افغان نور ملاتړ کوونکي له یوه کال رئیس په کانګرس کې هڅه کوي چې افغانانو ته په امریکا کې دایمي اقامت واخیستل شي، خو د سپینې ماڼۍ یا حکومت له ملاتړ سره سره د کانګرس دواړو ګوندونو په دې برخه کې د یوې لایحې یا مقررې پر تصویب جوړ نه دی راغلی. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.